د یوې چاودنې له امله د الفاروق قل اردو 15 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي. په سلامونه مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان په لویدیځ کې یوې چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الفاروق قل اردو 15 صحي پرسونل وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت په خپل ټویټر دا خبر تایید کړی دی. په بیان کې د چاودنې دقیق ځای نه دی په ډاګه شوی. د بیان له مخې برید نن سهار د ناپېژاندو وسلوالو لخوا د 200 الفاروق قل اردو د روغتیا پالانو په یو کاسټر ډوله موټر شوی دی. الفاروق قل اردو په هرات کې میشته د افغانستان د لویدیځو ولایتونو لپاره د طالبانو تر ټولو لویه پوځي اډه ده. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.